هغه مور چې په یوه سترګه ړنده وه. د یو هلک مور په یوه سترګه ړنده وه. کله چې به خپل زوی پسې ښوونځۍ ته ورتله چې کور ته یې بوځي، نو د ښوونځۍ هلکانو به ملنډې په وهلې او پټ پټ به یې خندل. یوه ورځ د دې هلک یو ټولګیوال ورته وویل چې ستا مور ډېره بده ایسي، او نور ټولو پر وخندل. هلک د دې پر ځای چې خفه شوی وای، برعکس په خپله مور وشرمېدی. یوه ورځ یې خپلې مور ته وویل چې نور په ما پسې مکتب ته مه راځه، زه در باندې شرمېږم. خو هلک پر مور ډېر ګران و، طاقت یې نه کېدی. کله چې هلک غټ شو، نو د عالي تحصیل لپاره سنګاپور ته ولاړ او څو کاله هلته پاتې شو، او همالته یې معاینه وکړه، اولادونه یې پیدا شول او ژوند یې ډېره ترقي وکړه. د خپلې مور هیڅ فکر کې هم نه و. حال دا چې مور یې همیشه خطونه ورلېږل، خو زوی یې هیڅ احوال هم نه اخیست. مور یې بالاخره مجبوره شوه او ناببره سنګاپور ته ورغله، او هلته یې خپل زوی او لمسیان ولیدل. خو زوی یې هماغسې په خپلې ړندې مور شرمېدی او بیرته یې ټکټ ورته وکړ او خپل وطن ته یې راولېږله. مور یې هماغه خپلې ورانې جونګړه کې یوازې اوسېده. وختونه دې تېرېږي. هلک یو څو کاله وروسته د یو رسمي کار لپاره خپل هېواد ته واستول شو. هلته یې د ځان سره وویل چې یو ځل به د مور لیدو ته هم ورشم، ځکه هماغه ښار ته راغلی و چېرته یې چې مور اوسېده. کله چې خپل کلي ته ورغلی، نو خلکو ورته وویل چې مور دې مړه شوې ده. خو ستا لپاره یې یو لیک پرېښی دی. هغوی دا خط دته ورکړ. زوی چې یې کله خط خلاص کړ، نو مور یې ورته لیکلي و چې پر ما ډېره ګرانه زویه، دغسې راباندې ګران وي لکه نن چې پر تا خپل اولادونه ګران دي، حتی له دې نه هم زیات. خو دا چې زما یوه سترګه ړنده وه، ډېره عفو غواړم. او دا چې د مکتب هلکانو او ستا دوستانو به په ما ملنډې وهلې، هم عفو غواړم. دا چې ته همیشه په ما شرمېدلې، بیا هم عفو غواړم. دا چې زما مورنۍ مینې او د محبت لمبې سنګاپور ته درویستلم او ستا ناوړه غبرګون مې ولید، یو ځل بیا عفو غواړم. ته تر ټولې دنیا پر ما ګران وې. کله چې ته وزو کېدې، نو څه موده وروسته د شوخي او شرارت له امله ستا یوه سترګه خرابه او پسې ړنده شوه. ما خپلې ټولې پیسې در باندې مصرف کړې او د هېواد مشهور ترین جراح او ډاکټر ته ورغلم. سو بالاخره مې خپله سترګه تا ته درکړه او ته بینا شوې، خو زه ړنده شوم. ته مې له ملنډو څخه خلاص کړې، خو ما خپل ځان د ملنډو څپو ته ورکړ. ته مې ښایسته او ځان مې معیوب کړ. دا زما له خوا ستا سره زما د مینې او الفت نتیجه وه، تر څو آینده نړۍ په دواړو سترګو ښه تره ولیدلی شي. نو دا چې کلونه کلونه ته په ما شرمېدلې، دغه آخري بښنه هم در څخه غواړم، او ته مې زویې در باندې نازېږم. زوی یې د دې لیک په لوستلو سره کمیس په ژړا لوند خیشت کړ او ډېر افسوس یې وکړ، او خط یې څو واره مچ کړ، مګر نور ډېر ناوخته شوی و. د دې تریخ حقیقت څخه وروسته هغه د غرور له اسمانه د صمیمیت او انسان دوستۍ مځکې ته راښکته او د تل لپاره اصلاح شو. صدقه مې درته ټول د ژوند خواږه شه، صدقه مې درته ټول د ژوند خواږه شه، و زما د زړه ټوټې خوږې مورجانې. په کور کې نوې ساله کوره درته بوته راغلم، مورې راپاڅېږه اوښکې مې ډالۍ راوړي، کال دې پوره شو ډېر غریب دی نورې واسنوه، ستا نازولې زوی وړې وړې سلګۍ راوړي، ستا خړ پړ قبر ته ولاړ یم غږ مې اورې کنه، مور جانې تا ته مې د ژوند ترخه قصه کوله، مورې تازه په دې سپېره نړۍ کې چاته پرېښوم، ولې دې رانه ویستم تانه دا ګیله کومه، د ستا له غېږې په سوم
اوس یوازې یم د غم پټۍ په سر ګرځوم مورې شرمېږم چاته سوال نه کوم ویر نه کوم د سپور نس اواز شونډې در په در ګرځوم دستا یادونه دې ژړا د بل خوا خوږی نشته نور زبی څوکه یمه نور زبی له تا نه یمه په همدې تمه باندې پایم چې الله لرمه نور زبی منی یما نور زبی جانان یما هیڅوک می نشته چې می خاطر نږدې کې مورې په خپل محلت کې خوار زار زندگی کومه بلا خبرې د هر چا په خپل زړګي تېروم د صوبې خوند بندگانو بندگی کومه د خپل پړوني په زنګو کې مې لګوا زنګوا یو ځل دې بیا په خپله ژبه الله کموري د خپل پړوني په زنګو کې مې لګوا زنګوا یو ځل دې بیا په خپله ژبه الله کموري لکه ماشوم وړو وړو سلګو نیولی یمه بیا رانږدې شه خپله غېږ کې مې لرو کموري اوس چې دا ستا د دعا سوری په سر لرمه نور جانې اوس مې ژوند ازار ازار خیرې خیرې دی اوس چې دا ستا د دعا سیوری په سر لرمه نور جانې اوس مې ژوند ازار ازار خیرې خیرې دی د حکایات مصنوي شریف فیسبوک باندې لخوا وړاندې کیږي